د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. پام وکړئ تازه او مهمو خبرونو ته. دوحه کې مولا برادر د ملګرو ملتونو له لوړپوړو چارواکو سره کتلي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالغني برادر تېره ورځ په دوحه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې له مدیر اچم سټین سره کتلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو په افغانستان کې پر روان وضعیت او بشري مرستو خبرې کړې دي. برادر ویلي چې افغانان د همګړۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیوالو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مدیر ژمنه کړې چې دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له دغه هیواد سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو هم تر دې مخکې د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی او پاکستان سره د لارې تړل کېدو زرګونه سوداګر زیانمن کړي. د پاکستان له لوري له افغانستان سره د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له امله زرګونه کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو له امله همدوس شاوخوا 55,000 لوی او وړه سوداګر زیانمن شوي او کاروبارونه یې لږ واک سره مخ دي. سرچینه وایي چې د دې ترڅنګ د پولې دواړو غاړو ته سلګونه بار موټرونه چې ډېری تازه میوه او سبزیجات لیږدوي ولاړ دي او توکي یې د خرابېدو په حال کې دي. سوداګرو له دواړو لورو غوښتي چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل کړي، لار د تګ راتګ پر مخ خلاصه کړي او سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان نه اوښتو مخنیوی وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، لا مو مل شه.